الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله العظيم. ډیرو محترم حاضرینو د غونډې برخوالو خصوصا محترم الحاج ملا برادر اخون محترم حنفی صاحب محترم خلیفه صاحب او نور مشرانو ته السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. محترمو تر ټولو لومړی تاسو ته د هیواد د استقلال د بیا اخیستنې 105 کلیزې مبارکي وایو. الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې دا د ازادۍ د ورځو د لمانځلو سره سره د خپلو ازادیو او استقلالونو د ساتنې کوشش وکړو، هڅه وکړو او په هیڅ قیمت پرې نه ږدو تر څو بلې ازادۍ ګټلو ته بیا زمینه مساعده سي. همدا درې ازادۍ چې موږ او تاسې اخیستې دي د انګریزي ښکېلاک څخه، د شوروي اتحاد څخه او د امریکایانو څخه، دا افغانانو د سر په بیه د ډېرو ستونزو او مشکلاتو په ګاللو سره دا ټولې بریاوې ترلاسه کړي دي. الله جل جلاله دې همدا بریاوې موږ او تاسې ته روزي کړي او الله جل جلاله دې موږ او تاسې د نورو مشکلاتو څخه وساتي. د شکر ځای دی، د حمد ځای دی. باید د ټول افغانان هغه که ښځې وي که نارینه وي که ماشومان وي که لویان وي که ځوانان وي که سپین ږیري وي، ټول باید شکر ادا کړي، ټول باید الله جل جلاله ته پر سجده سي چې الله جل جلاله دا یو عظیم نعمت موږ او تاسو ته را په برخه کړی دی او را په نصیب کړی دی. موږ او تاسو د دې ستر نعمت شکر ادا کړو. د الله جل جلاله نعمتونه خو ډېر زیات دي پر موږ او تاسو باندې. دا د الله جل جلاله حکم او فرمان دی او کلام دی چې که چیرې تاسو دا نعمتونه شمیرل وغواړئ نو هیڅکله دا نسئ شمیرلی. خو په دې ټولو نعمتو کې یو ستر نعمت چې دی هغه ازادي ده چې دا الله جل جلاله پر موږ او تاسو باندې لورولې ده. لومړی به دا ووایو چې دا ازادي او دا مراسم دا لمانځنې دا د څه دپاره دي. ګورئ محترمو ځوانانو، خصوصا دا نوي نسل ته وایو چې دغه غونډې جوړول دا هر کال لمانځنې دا د دې دپاره دي چې ستاسو په ذهن کې دا کښیني، ستاسو په ذهن کې دا کښیني چې زموږ نیکونو او پلرونو، زموږ مشرانو دغه ماحول چې موږ او تاسو ته برابر دی چې په امنیت کې یو، په ازادۍ کې یو، په سوکالۍ او په خوشحالۍ کې یو، دا په څنګه شکل موږ تاسو ته پر موږ او تاسو باندې دغه د الله جل جلاله دا لوی نعمت د دوی په مټو باندې الله جل جلاله لورولی دی. تاسو باید و دې شي ته دقیق متوجه سئ چې 105 کاله مخکې موږ څنګه د چا څخه ولې د څه دپاره د ازادي ترلاسه کړه. تر دغه د مخه څه ستونزې وې په افغانستان کې، په دې سیمه کې څوک حاکم و، ولې دا زموږ نیکونو مجبوریت احساس کوي، ضرورت احساس کوي چې موږ باید ازادي ترلاسه کړو، موږ باید ازادي ولرو. کومې ستونزې وې، کوم مشکلات و. بیا یوه لسیزه دلته د روسانو اشغال دوام وکړي او د هغوی په مقابل کې بې دریغه قربانۍ ورکول سولې. دا ولې روسانو ولې اشغال وکړي؟ روسان ولې و افغانستان ته په زور باندې داخل سوه؟
او ولې یې دا زموږ او ستاسې پلرونه په مقابل کې ودرېده، ولې یې مقابله کول، ولې تر سر تیر وه، ولې تر مال تیر وه، ولې تر اولاد تیر وه. دا زده کړئ، کتابونه در واخلئ، خپلو مشرانو ته متوجه سئ، او دا هر څه چې ستاسې په ذهن کې کښېني، بیا تاسو دغه کردار چې ستاسو مشرانو ادا کړی دی، دا احساس به بیا په تاسو کې پیدا کیږي، دا درک به بیا په تاسو کې پیدا کیږي. که خدای نه کرده د کومو ستونزو او مشکلاتو سره زموږ او ستاسې هیواد مخامخ کیږي، بیا به تاسو د خپلو نیکونو او پلرونو په څیر د هر زورور، د هر اشغالګر، د هر تیري کوونکي مقابله به کوئ. 20 کاله 12 لسیږي د امریکایانو په مقابل کې خلکو بمونه په ځان پورې وتړل، تر سر هم ورته تیر سول، تر مال هم تیر سول، تر اولاد هم تیر سول. دا خو لیوني نه وه، دا تر موږ او تاسې هوښیاران وه. دیو تر موږ او تاسې دا خپل ژوند او په دې دنیا کې د استراحت ژوند کول ښه پېژندل. الحمد په دې یوه پیړۍ کې موږ د دنیا 3 زورورو ته ماته ورکړې ده، درون یې واګرو او اشغالګرو ته مو ماته ورکړې ده. داسې د امن، د ازادۍ، د استقلال، د حریت فضا رامنځته سوې ده چې په دې 100 کلو څه بلکې تر هغه څخه په د ډېره وخته موږ او تاسې دغسې ارامش، دغسې استقلال نه درلودی، دغسې خپلواکي مو نه درلوده. نو تاسې باید ډېر متوجه سئ تر څو دغه لاسته راغلې سوکالي، خوشحالي او استقلال او خپلواکي دا راڅخه د لاسه ونوځي او دا وساتو. دا موږ په داسې طریقه ساتلی سو. ګورئ، د افغانستان مجاهد ولس تاسې ته وایم چې خپل په منځ کې وحدت ټینګ کړي، اخوت یو د بل سره ورورګلوي اختیار کړي، قومي تعصبات، ژبني تعصبات او سمتي تعصبات دا ټول ترک او تر شا وغورځوئ. د هر ژبې، د هر قوم او د هر سمت چې یاست پر کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله سره راجمع سئ، او پر دې کلمه چې دا هیواد زموږ او ستاسو د ټولو مشترک هیواد دی. موږ مسلمانان یو، موږ افغانان یو، موږ خپلواک قوم یو، موږ نه د چا فرمایش منو، موږ نه د چا په فرمایش باندې حکومت منو، نه د ګوډاګیانو حکومت منو، نه د پردیپالو حکومت منو. دلته موږ د خپلو ویاړلو قهرمانانو حکومت منو، څوک چې نه د چا تر تاثیر لاندې دي، نه د چا فرمایش منلی دی، نه د چا په حق کې تجاوز کړی دی، بلکې یوازې د خپلې خاورې او د خپل دین څخه دفاع کړې ده، او موږ تاسې ته یې دا حریت را بخښلی دی. دشمنانو ته ځای مه ورکوئ، مې په فکر کې ځای ورکوئ، په دماغ کې مه، په کور کې ځای ورکوئ، مه په غره کې ځای ورکوئ، مه په ریګو کې ځای ورکوئ، مه پر هواره ځای ورکوئ. د کندهار او هلمند ولس ته وایم چې مه په ریګو کې هېڅ داسې دښمن پرېږده چې هغه د افغانستان د دې پاک اسلامي نظام دښمن وي، ستا د دې خاورې دښمن وي، ستا د هیواد دښمن وي، ستا د دین او ستا د عقیدې دښمن وي. د کونړ او نورستان ولسونو ته وایم چې ستاسو په غرو او ځنګلونو کې چاته ځای مه ورکوئ چې هغه د دې نظام په مقابل کې توپک راواخلي. د بدخشان ولس ته وایم، د پنجشیر ولس ته وایم چې ګورئ، دا نعمت الله جل جلاله تر ډېرو سترو قربانیو او ستړیا وروسته موږ تاسو ته رابښلی دی، موږ تاسو ته یې را په برخه کړی دی. ګورئ چې خطا نه سئ، ګورئ چې د ځینو ګوډاګیانو په فکر، د ځینو ګوډاګیانو په غلطو تبلیغاتو باندې خطا نه سئ، په فکر کې هېڅ ځای و غلطو تبلیغاتو ته مه ورکوئ. دا نظام ستاسو کور دی، دا نظام دا ستاسو د ورونو نظام دی، ستاسو د منځه څخه راټوکېدلی نظام دی. په دې کې هېڅ پردي حاکم نه دی، په دې کې هېڅ پردي پال ځای نه لري. دا نظام زموږ او ستاسو د ټولو ګډ او مشترک نظام دی، او په ګډه به یې ساتنه کوو، او هېڅکله به هم کوم تبعیضي چلند ته ځای نه ورکوو په دې نظام کې.
پر دې نظام باندې اعتماد وکړي، پر دې نظام باندې باور وکړي. دغه پروپاګند چې نن یې هغه دښمنان چې 20 کاله په افغانستان کې زور وازمایه او زور یې وبسو، نن کوشش کوي چې په یو او بل نامه باندې مختلف تبلیغات کوي. د اشخاصو په وړاندې هم کوي، په مقابل کې هم کوي، د نظام په مقابل کې هم کوي. کله یو قسم پروپاګند او تبلیغات کوي، کله بل قسم پروپاګند او تبلیغات کوي. دا غوږ ته مه پرېږدئ او پر دې کلمه باندې متحد سي چې دا نظام د افغانانو نماینده نظام دی، دا د نظام د افغانانو خپل نظام دی او دا به زموږ اقتصاد را رغوي، دا به زموږ سړکونه را رغوي، دا به زموږ هر هغه ضرورت چې موږ یې لرو په هر برخه کې چې یې لرو هغه پوره کوي. وخت ورکوي، دا وخت اړتیا لري. د ټولې نړۍ د خوا نظرونه دلته متوجه دي او نه غواړي چې افغانستان په دغسې یو حالت کې دوام وکړي، خو موږ او تاسې به په مېړانه مقابله کوو او داسې په زغرده به جواب ورکوو چې هر دښمن هغه که د پردیو د خوا د خارجانو د خوا غولول سوی کوم افغان وي او که خپل خارجان وي، هر چاته به په زغرده جواب ورکوي چې ګورئ نور موږ په افغانستان کې ګډوډي نه غواړو، ګورئ نن موږ نور په افغانستان کې موږ قتل و قتال و جنګ و جدل نه غواړو، نن په افغانستان کې تر دې وروسته موږ په خپل منځو کې وژنه نه غواړو، نور په افغانستان کې موږ د یو بل په وړاندې اختلافات او ستونزې او مشکلات نه غواړو. نن موږ سره رایوځای سوي یو، سره متحد سوي یو، یو د بل ورونه ګرځېدلي یو، هر څه مو تیر مو هیر کړي دي، هر څه مو شاته غورځولي دي، په یو نوي فکر باندې راوړاندې سوي یو. نور ستاسې تبلیغات، ستاسې پروپاګند دلته ځای نه لري. مجاهدینو ته وایو چې دا اولس مجاهد اولس دی، دا کړېدلی اولس دی، کورونه یې بمبار سوي دي، بازارونه یې بمبار سوي دي، کلینیکونه یې بمبار سوي دي، مکتبونه او مدرسې او جامعې او مساجد یې بمبار سوي دي. داسې کور به نه وي چې هغه ته صدمه نه یې رسېدلې. دا ډېر کړېدلی ولس دی، دا ډېر مظلوم ولس دی. پام چې در څخه زهیر نسي. که مسؤلین یاست، که عسکر یاست، که په اردو کې یاست، که په پولیسو کې یاست، که په استخباراتو کې یاست، د چیک پاینټ طالبه عسکر پولیس اردو تا ته وایم چې ګوره دا ستا یو ښه کلام ورین تندی دا د ټول نظام نمایندګي کوي. ګوره چې دا نظام و د خپل اولس ته و د مظلوم اولس ته بد معرفي نه کې، ښه چلند ورسره کوه. که یې غلطي وکړه پروا نه کوي، په خندا جواب ورکوه. که یې سهوه وکړه، که یې ستا په حق کې تجاوز وکړي پروا نه کوي. ستا توپک په لاس کې دی، ستا سره عجز عاجزي ښه خوند کوي، ستا سره تکبر خوند نه کوي، ستا سره د انتقام اخیستنه خوند نه کوي، ستا سره مقابله خوند نه کوي. ته د چا سره مقابله کوې؟ هغه اولس چې پرون یې تا ته په کور کې ځای درکړی و، هغه اولس چې پرون یې ته تر هدفه رسولې، هغه اولس چې ته په چاپه کې د اشغالګرو سره د مقابلې په وخت کې په خپل کور کې ساتلې، په خپل کور کې یې لار درکول، د خپل ګودر تر غاړه تا ته د تېرېدو موقع درکول او د کمین نیولو موقع درکول، د مین د پټولو موقع درکول، تا ته یې مینونه جوړول، راځغلولې، درته برابرولې. دا هغه ولس دی. د دې احترام وکړي، عزت یې وکړي، په کامله معنا یې عزت او احترام وکړي. ګورئ چې دا نظام چې دی تاسو یې نمایندګان یاست د دې ولس په وړاندې. نه هر ورځ زه د ولسي خلکو سره مخامخ کېدلی سم، نور سره مخامخ یم، نه یو بل مشر ورسره مخامخ کېدلی سي، نه محترم امیر المؤمنین صاحب، نه رئیس الوزرا صاحب، نه نور وزیران صاحبان، نه قمندانان مخامخ کېدلی سي. د دې ټولو نمایندګان تاسې یاست. ته چې پر چک پوینټ ولاړ یې، ته چې په پوسته کې ناست یې، ته چې په ټاور کې ناست یې، ستا سره به دا فکر در سره وي چې دغه کس چې دا روان دی او هغه حق چې د تلاشي یې زه لرم هغه باید دی ما ته راکړي او په ښه ورین تندي باندې غوښتنه ورڅخه وکړي، په ښه اخلاقو باندې. کېدلی سي دا د یو شهید پلار وي، کېدلی سي دا د یو شهید یتیم وي، کېدلی سي دا د یو شهید ورور وي، کېدلی سي یو زنانه ده چې دا بوره وي، کونډه وي، کېدلی سي چې دا د یو مظلومې کورنۍ څخه وي. پام چې در څخه زهیر نسي دا ولس. که چیرې ولس د اولس احترام موږ او تاسې ولرو او هغه حقوق وپېژنو چې دا اولس یې پر موږ او تاسې باندې لري، او اولس د دې نظام، د دې خپلې اردو، د دې خپل پولیس،
چې د ده د مال ساتونکی دی، د ده د عزت ساتونکی دی، د ده د ناموس ساتونکی دی، د ده هیواد د حریم ساتونکی دی، د ځمکې او د فضا ساتونکی دی، د هغه احترام وپېژني، عزت یې وپېژني، قدر یې وپېژني، بیا به انشاءالله تعالی په هیڅ صورت په یوه قریه او په یوه کلي او په یوه غره او په هغه کې یو ځای به هم یو وړه ستونزه هم انشاءالله نه پیدا کېږي. دې شي ته متوجه سي. ټولو ته م توصیه دا ده چې دې ته جدي توجه وکړي او دې نظام ته وفاداره پاتې سي. ګورئ دا نظام د زرګونو شهیدانو په وینو باندې راغلی دی. دا نظام د ډېرو دربدریو وروسته راغلی دی. یتیمان تاسو ته سترګې په لار دي، کونډې تاسو ته سترګې په لار دي، د شهیدانو پلرونه تاسو ته سترګې په لار دي، ستاسې هر قدم څاري. تاسو باید ډېر متوجه سئ. دې نظام ته داسې وفاداره واوسېږئ، دې نظام داسې اطاعت وکړئ، خصوصا د امیر المؤمنین حفظه الله او د دې نورو مشرانو داسې اطاعت یې وکړئ لکه څنګه چې یو مړی پر تخته د غسل باندې پروت وي او د غاسل په واک کې وي. دغسې باید خپل ځانونه په اختیار کې ورکړي او مطمئن سي چې هیڅ کله ستاسو په سر باندې معامله نه کېږي، نه یې کولی سي. هیڅ کله ستاسو بې قدري نه کېږي، نه یې کولی سي. هیڅ کله هم ستاسو په حق کې تجاوز نه کوي. ستاسو ارمانونه به ساتي، ستاسو د شهیدانو ارمانونه به ساتي، ستاسو آهونه به ساتي، ستاسو ټول هغه فکرونه چې تاسو یې په خپل ذهن کې لرئ د نظام د بهبود دپاره، دې ټولو ته مشران متوجه دي. او دا نظام داسې یو پاک او سپېڅلی نظام دی چې د دې نظام بدیل موږ په ټوله نړۍ کې نه لرو. نه مو تر خلفای راشدینو تر هغو عصرونو د خلافتونو وروسته په ټوله نړۍ کې لیدلی دی او نه به بیا ووینئ. دا داسې یو نظام دی. دې نظام ته به وفاداره پاتې کېږئ، وحدت به ټینګوئ، اتحاد به کوئ، یو د بل سره به ورورګلوي کوئ، د خپلمنځي اختلافاتو څخه به ځان ساتئ، د بدبینۍ څخه به ځان ساتئ، د نفرتونو څخه به ځان ساتئ، د تعصباتو څخه به ځان ساتئ. ډېر کوشش به په دې برخه کې کوئ. د اسلامي امارت سیاست دا دی چې د هیڅ هیواد په داخلي چارو کې لاسوهنه نه کوي، نه پر مرزو او پر سرحداتو باندې چاته د تاوان رسولو اراده لرو، نه په داخل د هغو هیوادو کې د چاته د تاوان رسولو اراده لرو. او تاسې ګورئ د امریکا په مقابل کې ګورئ چې خپل ټول توان یې زموږ او ستاسې په مقابل کې مصرف کړی و. په ټوله دنیا کې یې زموږ او ستاسې دپاره یو د امن ځای شتون نه درلودی او هر ځای موږ او تاسې تر خطر لاندې وو. ټول هیواد یې زموږ او ستاسې دپاره سور اور کړی و. بیا هم ګورئ موږ او تاسې د دغه افغانستان د خاورې څخه د باندې پر امریکا باندې هیڅ حمله نه ده کړې او د امریکا هیڅ یو هدف مو د دوی یو هدف مو نه دی په نښه کړی، یو ځای مو حمله نه ده باندې کړې، تجاوز مو نه دی کړی. ټوله مقابله مو په همدې افغانستان کې ورسره وکړله. نو اوس هم موږ خپل حق غواړو، چاته تر خپل حق نه تیریږو، په هیڅ صورت نه تیریږو. نه په داخلي چارو کې چاته د لاسوهنې اجازه ورکوو، نه په خارجي سیاست کې چاته د لاسوهنې اجازه ورکوو، نه په کورنیو چارو کې د لاسوهنې اجازه چاته ورکوو. زموږ په تعلیمي ډګر کې چې څه پالیسي وه دا به خپله پالیسي وي. په نظامي میدان کې کوم چې مو کومه پالیسي وه د اردو په روزنه کې دا به مو خپله پالیسي وي، هېڅ چاته به یې په واک کې نه ورکوو. او همداسې په سیاسي برخه کې به موږ او تاسې خپل سیاست هیڅ چاته په واک کې نه ورکوو او نه مو ورکړی دي. کله و حاشا، هېڅ کله دا نشي کېدلی. د نړۍ و ټولو هیوادونو ته وایو زورور دي که کمزوري دي، چې ګورئ تاسې دا واورئ او ښه په فکر او په ښه توجه سره یې واورئ چې افغانان ستاسو هیڅ نوع غیر مشروع مداخله نه مني. هیڅ کله هم دا فکر مه کوئ چې موږ به غیر مشروع غوښتنې د افغانانو څخه کوو او هغوی به یې مني. په دې کې نه ستاسې زور تاثیر لري، نه مو زر تاثیر لري، نه مو زارۍ تاثیر لري. نور باید تاسو افغانان درکړي وای، نور باید تاسو د فشارونو مختلفو فشارونو څخه که سیاسي دي که اقتصادي دي که په نورو برخو کې دي د دې څخه کار وانخلي، تفاهم ته راوړاندې سي. په متقابل احترام اړیکې در سره غواړو، د امریکا سره هم غواړو، د هغو هیوادونو سره چې دا 20 کاله پر افغانستان باندې یرغل کړی و د هغو سره هم په متقابل احترام ولاړې.
سیاسي او اقتصادي اړیکې غواړو، د روسانو سره هم غواړو، د چینایانو سره هم غواړو، د ګاونډیانو سره هم غواړو. هیڅ چاته دا بد اراده او بد نیت نه لرو. ټول دې په ښه نیت باندې راوړاندې سي، زموږ دروازې په وړاندې خلاصې دي. یو اطمینان و دې ولس ته ورکوو چې موږ به انشاء الله تعالی دا اردو چې تاسو یې وینئ دا به مستقله ساتو. دا اردو به د هیڅ چا تر تاثیر لاندې نه وي. دا اردو به ستاسو د عزت، ستاسو د مال، ستاسو د ناموس ساتونکی وي. دا اردو به د هیواد د حریم څخه دفاع کوي. دا اردو به د هیواد د سرحداتو څخه دفاع کوي. او په دې برخه کې موږ کوټلي ګامونه اخلو چې په هره برخه کې خود کفاسو، په هره برخه کې موږ پر خپل پښو ودرېږو. ټولو ګاونډیو هیوادونو ته ښه پیغام لرو، د ورورګلوۍ پیغام لرو چې هیڅکله هم کوشش مه کوئ چې یا پر سرحداتو کې د ډیورنډ پر فرضي کرښه یا په نورو ساحو کې موږ ته مشکلات ایجاد کوي یا زموږ په وړاندې خنډونه ایجاد کوي. موږ که پر سرحداتو باندې حلقوي سړک تېروو، موږ که پر سرحداتو باندې پوستې او بیزونه جوړوو، موږ که پر سرحداتو باندې قوتونه ځای پر ځای کوو، دا ستاسو دپاره خطر نه دی، بلکې دا موږ د خپل هیواد د ساتنې دپاره کوو، د خپل حریم او د خپل عزت د ساتنې دپاره یې کوو. دا زموږ فریضه ده، تر دې موږ هیڅکله نسو تېرېدلی. په هر قیمت به موږ د دې هیواد ساتنه کوو، په هر قیمت به موږ د دې هیواد څخه دفاع کوو. ټول هغه کسان چې د هیواد څخه تښتېدلي دي او په یوه او بل فکر کې دي، پردیو ته یې سترګې نیولې دي او لا تر ابده ورڅخه مایوسه نه دي او دغه د غلامۍ امیدونه یې ورته اوږده کړي دي، ورته وایو چې ورونو راسئ، افغانستان ستاسو کور دی. دا کور او په دې کور کې اوسېدنه موږ تاسو ته حق درکوو. تاسو زموږ ورونه یاست. هیڅ نوع اختلاف مه کوئ، مه نظامي اختلاف کوئ، مه سیاسي اختلاف کوئ، مه په یوه برخه کې بیا افغانان و مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ کوئ. راسئ، زموږ ورونه یاست. کښېنئ په خپلو کورونو کې ژوند وکړئ، زندګي وکړئ، تجارت وکړئ. هر څه چې مو مشروع په دې هیواد کې تاسو کوئ، زموږ لخوا به تاسو ته اجازه یي. موږ به ستاسو امنیت ساتو، موږ به ستاسو سره همکار یو، موږ به ستاسو په خدمت کې یو. خو که بیا هم یو بدمرغه انسان پیښیږي او هغه بیا هم د دې ټولو حسناتو، د دې ټولو نیکیو، د عفوي او د دې ښه نیت سربیره بیا هم دی غولول کېږي د پردیو د خوا څخه او لمسول کېږي د پردیو د خوا څخه، یو ځای امنیت اخلالوي، یا په یو غره کې، یا په یو ځنګله کې، یا په هواره کې، یا په داخل د افغانستان کې، یا پر سرحداتو د افغانستان، یا په ښارونو کې دا غږ مو واورئ او دا اخطار مو واورئ چې هیڅکله موږ تاسو ته اجازه نه درکوو. تاسو به د عدالت او د قانون منګولو ته سپارو، تاسو به د اسلامي شریعت منګولو ته سپارو، تاسو باندې به اسلامي شریعت جارو کوو. په هیڅ قیمت موږ نه پرېږدو نور چې افغانستان بیا امن شي. په هیڅ قیمت موږ نور نه پرېږدو چې په افغانستان کې بیا جنګ و جګړې او مشکلات ایجاد شي. تاسو باید نور دا خبره درک کړئ او د خپلو دغو ناوړو کړنو څخه لاس واخلئ. هغه که داعش دي، که باغیان دي، که هر څوک دي، ټول باید په زغرده واوري چې په هیڅ قیمت موږ د چا زور ته نه یو تسلیم سوي. هغه که په هر نامه او تر هر عنوان لاندې وي، موږ په دې خاوره کې یو اسلامي نظام حاکم کړی دی. تر مرګ او تر اخري سلګۍ به د دې څخه دفاع کوو. تېښته او ځغاسته نه لرو او پر میدان باندې به درته ولاړ یو، مقابله به درسره کوو او په هیڅ قیمت به انشاء الله د الله جل جلاله په نصرت تاسو په خپلو شومو اهدافو کې کامیابه نه سئ. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.